ګرانو هیوادوالو سلام. غواړم د هوایي سفرونو په اړه ځینې معلومات او مشورې در سره شریک کړم. هیله لرم چې دا ویډیو به له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. ځینو ملګرو هوایي سفرونه نه دي کړي، ممکن راتلونکي کې سفرونه ولري. موږ هم چندان سفرونه نه دي کړي، خو ځینې ټکي چې باید شریک شي. اوس اکثره الوتکې وای فای نیټ لري. مثلا چې الوتکه هر څومره لوړ پرواز هم ولري ته نیټ کارولای شي. د نمونې په ډول امارات، ترکیش او فلای دوبۍ نیټ لري او برعکس اریانا، صفی او کامیر یې نه لري. خو یاد مو وي چې د اکثره الوتکو نیټ وړیا نه دی. الوتکه معمولا له 8000 متره هم بره پرواز کوي چې هلته د الوتکې نیټ کار کوي، فقط ستا شخصي نیټ کار نه کوي. اما کله چې الوتکه د 1500 مترو شاوخوا په اندازه راښکته شي، ستا شخصي نیټ هم کار پیل کړي. د الوتکو لوېدلو پیښې بیخي کمې کیږي، هغې کې هم اکثره د اول پورته کېدو او کېناستو پر وخت کیږي. الوتکې د عمومي دوو لویو دروازو سربیره 4 بیړنۍ لارې هم لري. که کومه الوتکه داسې ولوېده چې د لوېدو سره سم یې مسافر ختم نشول او یا د کېناستو او پورته کېدو پر وخت الوتکې اور واخیست، نو ټولو مسافرو ته 2 دروازې د ژر وتلو لپاره بسنه نه کوي. په دې خاطر د الوتکې منځنۍ برخه کې د وزرو خواته 4 داسې کړکۍ دي چې ایستل کیږي او د وتلو لارې په حیث ترې استفاده کیږي. ما داسې هم لیدلی چې یو کس په ټول پرواز کې تشناب نه و ځواب کړی چې هوایي ډګر کې ښکته شو، د تشناب سبې پوښتنې یې کولې، ځکه اول سفر یې و او دی نه و خبر چې هره الوتکه تشناب لري. تشناب یا د الوتکې په مخکینۍ او یا وروستنۍ برخه کې وي. که مو پیدا نه کړ پوښتنه وکړئ او شرم مه کوئ. الوتکه کې په خپل سیټ کې نه، ستاسو د سیټ نمبر تاسو ته اکاونټر یا پاټا باندې درکوي. که په نمبر نه پوهېدئ، د الوتکې خدمتګار ته چې د ګونګ غوندې هم ودرېږئ او ورته ټوکن یا کاغذ مخې ته ونیسئ، هغه پوهېږي، لاس نیولی د بیا او پر خپل سیټ د کېنوي. خو په پردي سیټ مه کېنئ چې بیا مو پورته کوي، د خولې خوند مو خرابېږي. یو چې الوتکه کې کېناستئ او بیلټ مو وتړه، نو ستاسو خوښه چې مطالعه کوئ، خوب کوئ، غوږیو کې موزیک اورئ او که خوراک کوئ، خو خبرې ډېرې مه کوئ او په ځانګړې توګه په لوړ اواز خو بیخي مه غږېږئ چې در نږدې مسافرو باندې نهایت بد تاثیر کوي. ځینو الوتکو کې وړیا خوراک ورکوي، هغه بیا مخې ته در تږدي خورئ. ځینو الوتکو کې خوراک په پیسو وي، هغه د پیسو خوراک ښکته پورته تېروي خو مخې ته یې درته نږدي. هغه چې څوک ورته اشاره وکړي خوراک وروړي، پیسې ترې واخلي او داسې نه چې ځان لنجو کې ورکړئ. هر هوایي ډګر وړیا نیټ لري چې ورسېدئ وای فای مو خلاص او نیټ کنیکټ کړئ. که نشول مو کولی د کوم مسافر ملګري څخه مرسته وغواړئ، خو نیټ اړین دی ځکه چې کوم هیواد ته ورسېدئ ښایي د هغه هیواد سیم کارت پر هماغه شیبه ونه لري. کولی شئ له نیټ څخه استفاده وکړئ او پر واتساپ یا مسنجر له ملګرو سره اړیکه ونیسئ. الوتکې ته د پورته کېدو پر وخت منډې او ټیله مه کوئ. چې کله هغه وروستی مسافر الوتکې ته پورته شي، بیا د الوتکې دروازه بندېږي. هیڅ مه ویرېږئ چې پاتې به شئ. حتی انتظار ځای کې درپسې غږ هم کوي چې مثلا احمد یا محمود یا پراشوټ خان پاتې دی. الوتکه یې پورته کېږي، ځان دې راورسوي. هو خو داسې نه چې د الوتکې پورته کېدو پر وخت خړه یا کوم ګوښې ته تشناب کې ورک وي، غږ نه اوري او یا ویده وي، بیا نور پاتې هم دی. بل د ایجنسیو والا مسافرو ته وایي چې 3.5 ساعته مخکې باید هوایي ډګر کې حاضر وای. دا سمه نه ده. هسې یو وختي ولېږي، نور هلته په انتظار ستړی شي او ایله خوله وازوي. د لارې اوږدوالی او ګڼه ګوڼه درته خپله وسنجوئ، خو نور چې له پرواز څخه 2 ساعته وړاندې هم هوایي ډګر ته حاضر شئ، له پرواز نه پاتې کیږئ. مګر 3.5 ساعته مخکې تګ د وخت ضایع کول دي. ستاسو ټکټ کې د پرواز وخت هم لیکل شوی وي او دا هم پکې لیکل شوی وي چې ته د څومره سامان وړلو اجازه لري. که د لیکل شوي اندازې زیات سامان درلود، پیسې یې درڅخه اخلي. که یې پیسې نه ورکوي، سامان به د هوایي ډګر کې په ډیران اچوي. اکثره وخت چې یو شی له ټاکلي وزن اضافه شو او هغه شی د په 1000 افغانۍ اخیستی و، تا ورته وویل چې د اضافه شی هم وړم، پیسې درکوم، نو هغه د 1000 افغانیو شي باندې 2000 افغانۍ تولانه راشي. مجبور یې اضافه شی پرېږدي، ځکه بیا خو د ملا نصرالدین کیسه ترې جوړیږي. هو داسې کولی شي چې اضافه شی بل مسافر درته د ځان د سامان سره تیر کړي. چې سفر لرئ څوک مه خبروئ. یو خو په امنیتي لحاظ باید څوک خبر نه وي، ځکه حالات خوندور نه دي. او دوهم دا چې خلک خبر کړي بیا سامان در باندې وړي او پردي سامانونه وړل بیا چې بې معنا شی هم درته در په شا کړي، مطلقې کنځلې دي. که بهرنیو هیوادونو کې ښکته شوئ، ډېر پام پر منظرو او سیل کوئ. او که کابل کې ښکته شوئ، ډېر پام پر جیبونو او بکسونو. چې سفر لرئ، ژاولې در سره واخلئ. د نویو مسافرو الوتکه کې غوږونه بندېږي، خصوصا د الوتکې کېناستو پر مهال، نو ژاولې ژوول مو غوږونه خلاصوي. چې هر هیواد ته لاړ، نوش جان د شدرملوک او وروره له سیاحت او کاروبار یې خوند او ګټه واخله. خو پام چې غیر قانوني کارونه ونه کړي. هلته بیا د دوی رسنۍ یوازې دا نه وایي چې احمد، محمود یا پراشوټ خان یې غلا پورې نیولی، بیا وایي چې یو افغان ته به چې پراشوټ خان نومیږي او تازه دغه هیواد ته راننوتلی و، د غلا پر وخت لاس په لستوڼي ونیول شو. بیا د نو انډیواله خدای مکړه د ټولو افغانانو نوم بد کړ.
د الوتکې د پورته کېدو او ښکته کېدو پر وخت مو تلیفون بند او یا فلایټ موډ ته کړئ. که نسواریان یاست خیر دی ګزاره وکړئ الوتکه کې نسوار مه کوئ. که ټکټ مو بوک کړی و او بیا مو وغوښتل چې یو څو شپې وروسته کړئ یا یې وړاندې کړئ نو 24 ساعته مخکې ټریول ایجنسۍ سره اړیکه ونیسئ. بیا مو د ټکټ د شاته کولو یا راوړاندې کولو لاره جوړیږي. الوتکې ته له پورته کېدو وړاندې د هغه هیواد پیسې واخلئ چې ور روان یاست. ویزا او ټکټ کاغذ باندې در سره پرنټ کړئ. ځینې وخت هوایي ډګر کې تلیفون کې ویزا او ټکټ نه مني خو تلیفون کې یې هم وساتئ. که کاغذي در څخه ورک شول تلیفون کې به یې لرئ. اول خو سګرټ مه څکوئ ډېر بد کار دی خو که بیا مو هم هوایي ډګر کې څکول هر ځای اجازه نه لرئ. انتظار خونه کې ځانګړی ښیښهیي ځای لري هغه پیدا کړئ هلته دننه یې وڅکوئ. چې کوم هیواد ته ځئ وګورئ چې هلته یخ دی که ګرمي. هسې نه ګرم هیواد ته روان یاست تاسو بوټونه جمپرونه او پټو در سره یوسئ او یا یخ هیواد ته روان یاست چپلکې مو په پښو وي. سفر کې رسمي دریشي مه اغوندئ بیا پکې تنګېږئ یا د سپورت آزاد لباس او یا خپل افغاني کالي مناسب دي. چې کله الوتکې ته پورته کېږئ منډې مه وهئ. په نوبت کتار کې ځئ مه وېرېږئ نه پاتې کېږئ. چې سفر مو پیل کړ د خاطرو لیکل هم پیل کړئ. چې ویې نه لیکئ خاطرې مو په یاد نه پاتې کېږي حتما هېرېږي. بیا د افغانانو حافظې خو انقلابونو او جنګونو وهلي دي سبا ته ترې کیسه هېروي. البته د خاطرو لیکل ګټه لري او تاوان نه لري. او کیسه به رالنډه کړم چې کور ته راتلئ که خاوند یاست مېرمنې او ماشومانو او که مېرمن یاست خاوند او ماشومانو ته څه ډالۍ در سره راوړئ. که بیا ډېر بې خرڅه یاست سفر مه کوئ او که سفر مو علمي یا د مجبورۍ و بیا پروا نه کوي له ډالیو تېر شئ. خو چې له کرزي هوایي ډګر راووتې مڼې او هندوانې در سره کور ته واخله. ملګرو ویډیو شریکه او پاڼه خوښه کړئ.